نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د معراج په سفر باندې کله جنت ته تشریف یوړی د جنت سیر یې کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام د در مخه د یو انسان د پښو یا د چپلکو آواز واورېدی. عام طور چې انسان روان ستا در مخه یو سړی روان شپه یې تېرې وي خو هغه د پښو کښار یې اورېدل کېږي. د ده د پښو کښار یې نبي علیه الصلاة والسلام محسوسه کوي. فرشتو څه پوښتنه وکړي چې دا زما در مخه څه شو یا څوک دی؟ هغه ویل یا رسول الله دا ستا یو صحابي دی جنت ته مخکې ته راغلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام په تعجب کې سول کوم صحابي دی؟ فرشتې عرض وکړ چې یا رسول الله حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دی. سبحان الله، د الله سبحانه وتعالی عجیبه فضل دی. موږ مخکې یو روایت ویلو چې ان الله لا ينظر الى صوركم، الله د انسان شکل ته نه ګوري چې دا بدرنګ دی دا ښایسته دی، او الله فیصلې په بدرنګ او په ښایستوالي په صفت باندې نه کوي، نه په نسب باندې کوي، نه الله د یو انسان مال او دولت او پیسو ته ګوري. په دنیا کې خو موږ چاته عزت ورکړو یا د ده د ځوانۍ په خاطر وکړو او یا د ده د مال او د دولت په خاطر وکړو، الله فیصلې دا رقم دی. لیکن الله چې د انسان فیصله کوي د ده د زړه او د ده د عمل مطابق کوي. ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، الله سبحانه وتعالی ستاسو زړو ته ګوري ستاسو اعمالو ته ګوري. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په شکل باندې تور په نسب باندې کښته یو آزاد کرده غلام، لیکن الله سبحانه وتعالی د نیک عمل او د ښه کردار او د الله په فرمانبرداري کې دومره لوړ کړي چې د نبي علیه الصلاة والسلام چې کله معراج ته ځي د نبي علیه الصلاة والسلام و مخې ته د بلال رضی الله تعالی عنہ د پښو اواز دی. په جنت کې دونې مخکې دی. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله رالی د معراج څخه واپس تشریف یې راوړی نو بیا د سهار د لمانځه وروسته حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا روایت کې ابو هریره فرمایي رضی الله عنه چې حضرت بلال رضی الله عنه راوغوښتی وایي ای بلال چې تا اسلام راوړی دی کوم داسې عمل دی چې ستا امید ډېر وي په هغه عمل باندې الله ته؟ بلال رضی الله عنه ورته وایي یا رسول الله نور خو مې داسې عمل نشته، خو کله چې زه اودس وکړم د اوداسه ما بعد چې څومره زما په وس کې زه غونې نوافل کوم. د دې څخه بعض علما لیکي چې تحیة المسجد مراد دی چې کله سړی اودس وکړي مسجد ته ننوځي بیا باید نفلونه وکړي. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د جنت د داخلېدو یا د نبي علیه الصلاة والسلام تر مخه چې په جنت کې و غټ سبب یې دا و چې ده د اوداسه ما بعده نوافل کول. ما ته الله وخت راکوي توان او طاقت لرو. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي صحت دا غنیمت وبوله د مرض در مخه، ځواني د غنیمت وبوله د سپېژړتابه و د کمزوري در مخه، او فراغت د غنیمت وبوله د مصروفتیا. فارغ یې ځوان یې الحمدلله او هم صحت الله در کړی دی او باسه د الله سبحانه وتعالی په لاره کې دغه ځواني مصرف کا، دغه صحت مصرف کا، د الله په لاره کې مصرف کا، نوافل وکړه، دعا وکړه، الله سبحانه وتعالی سے وغواړه الله یې درکړي کنه. لہذا انسان د جنت ته داخلېدو او کوم وجه باندې انسان جنت ته داخلېږي؟ اعمال. د جنت ته د داخلېدو لوی وجه نیک اعمال دی. باید هر عمل انسان د ځان لپاره غټ وبولي، هېڅ عمل کمزوري مه بوله. هر نیک عمل چې تا وکړي د هغه څخه د الله په دربار کې لوی امید وساته، الله پاک جل جلاله انشاءالله لوی برخه درکوي تا ته.